زمونږ د سلفو یو مشهور محدث چې هم مجاهد و هم سخی و هم مفسر و هم محدث و چې هغه مشهور دی په عبد الله بن مبارک باندې. د پلار مبارک د یو غلام و، بیا چې کوم آقای دی کوم مشر دی د غلام د مبارک دای آزاد کړو، جزته می آزاد کړلې و مسلمان. دا بیا د یو په انارو په باغ باندې څوکیدار مقرر شوه، به کفالت کوي او درنګ د تربیت به کوي او د تهذیب به کوي او به وته اچوي او لالون به کوي، څوکیداری به کوي. دا شروع شو، بس غریب څوکیداری کوله د انار د دې ننګوډیو. نو بدا کې چې کوم د باغ مالک ته دغه ملګری راغله انډیوالان نه په شکر باندې زلار به شو الته د ملګری خواته بلار شو، باغ کې به وګرځو انار دانه به وګرو. ملګری کله حاضر شو، د باغ مالک خپل خدمتگار څوکیدار ته आवाज کوي، اے مبارک خواږه انار راوړه، مزیدار انار راوړه، خصوصي ملمانه راغلي چې دا ور باندې وخورو. نو هغه راولګېدلو، یو انار نه میوه وشکوله، بل نه وشکوله، بل انار ډېر یې ورته جوړ کړلو. هغوی چې کولاوېدل شروع کړل ټول تروش شو، مزیدار نه و. دا مالک ورته غوسه شولو و دومره وخت تیر کړو، تاله اوس دا پته نه لګي چې کوم یو انار خوږ دی او کوم تروش دی او کوم مزیدار دی. دا څه بلای د مېلمانو مخامخ شرموي. دا خبره مقصد دا و. نو مبارک رحمه الله ورته ویل، وای دا کوم وخت نه چې زه د څوکیدار شویم ما د یو انار دانه نه د خوړلې، ځکه زه تا په دې څوکیدار کړی، ماله تا اذن نه دی کړی، اجازه نه دی کړی چې ګوره ته انار هم خوړای شي. سبحان الله. دغه د باغ مالک وویل چې کېدای شي دا ماته دروغ وي. د ګاونډي په واسطه دې ته پوښتنه وکړله، لکه ته کوم یو انار خوږ دی او کوم یو مزیدار وي؟ ماله څه پته ده، زه خو چې راغلی یم دومره وخت نه ما د انار دانه نه ده خوړلې. مالک چې خبر شولو چې لکه دا سړی خو ډېر کمالي دی، نو داسې مشوره کول پکار دي. ده ته یې وویل، ای مبارکه زما سره یوه لور ده، دا چاله په نکاح باندې ورکم؟ نو د ډېر ښکلې مشوره ورکړه. ورته ویل یهود چې دي هغه چاله چې خپله خور لور ورکوي د مال د وجې نه، نصوارا چې ورکوي هغه د ښایست او د ډول د وجې نه، عرب چې یو بل ورکوي د حسب او نسب د وجې نه، مسلمانان چې چاله خپله خور لور ورکوي هغه د تقوا د وجې نه. نو دا مالک ورته وی واستانه اعلی متقی انسان زه نه وینم، وراشه د زما د لور د په نکاح باندې واخله. دغه تقوا او د پرهیزګارۍ ثمره عزتمندو. نو پرهیزګاري کوله مسلمانانو الله سبحانه و تعالی دل زوی ورکړو د مبارک رشد دغه نوم عبد الله. تاسو ما ویل چې دا هم محدث هم مفسر هم مجاهد او جهاد پس مجاهدینو سره مخکې سب کې جنگیدل. او داسې مجاهد چې څوک به خبر نه وو، مخ په ټول پټکړه او سره سترګې به ښکاره کېدلې، دومره اخلاص سره جهاد به کولو. او مالدار او تاجر و، د کپړې کار به کولو، ډېر اعلی تاجر و. او خرچه به صرف علما او مجاهدینو باندې کوله چې دغه د وجه اسلام قائم دایم دی، دغه د وجه اسلام د ژوندی دی. الله سبحانه وتعالی داسې اولاد ورکړو ځکه چې پلار حلال خور حرام خور نه و.